امام مسلم رحمه الله خپل صحیح کې یو واقعه راوړې ده د صہیب الرومي رضی الله تعالی عنه نه. هغه فرمایي چې په پخوا زمانه کې یو بادشاه د هغې یو ساحر و جادوګر و. هغه جادوګر چې کله بوډا شو نو دې بادشاه ته وویل چې ماله یو هوښیار ځیرک هلک وګوره چې زه ورته دا د سحر علم ور وښیم ځکه زه وفات کېږم. نو دوی یو بهترین یو ډېر ځیرکه یو بهترین هلک هغې دپاره پیدا کړه چې ډېر هوښیار و ذکاوت یې لره. دی به راته او د دې ساحر نه به سحر زده کو. دی یوه ورځ د ورځو نه د یو راهب په عبادت خانه باندې تېرېده. د هغې راهب او د هغې پیر د عبادت وله ډېر خوند ورکړه. نو دی د هغې راهب نه هم زده کړه شروع کړه او دین یې زده کو او عبادت طریقې ته زده کوله. په دې وخت کې به چې دی راهب په دې ساحر د مالک باندې د ساحر د طرف نه او د کور د طرف نه بوج رالی چې دا ته څنګه ډېر وخت اخلي، زر راځه. او ساحر به ویل وختي راځه. نو په دې وخت کې دی پیر ورته داسې طریقه وښودله چې ته کله د کور نه راوتلې لږ وختي راوځه، دلته به لږ درس وی او که ناوخته کېده ساحر درنه پوښتنه کوله ورته ووایه چې نن کور کې کار روزګار ډېر و زه هغې وروسته کړم او واپس چې راتللې د ساحر نه زه به درته درس ویم. کور ته چې تلې ورته ویې نن درس ډېر و ځکه زه ساحر سره ناوخته رالم. ورځ او شپې تېرېږي او دی په دې طریقه باندې ښایسته انداز کې د ساحر نه د راهب نه چې دی دین زده کړه، علم زده کړه، عبادت د الله بندګۍ ته زده کړه. په دې وخت کې یو لاره باندې تېرېږي او لاره ته یو ښامار راوتی دی او دا ټوله لاره یې بنده کړې ده او خلک انتظار کې ولاړ دي. دی غلام دی هلک وویله چې نن به زه معلومومه چې د راهب دین غوره دی او که د ساحر دین غوره دی. یو ګټه یې راواخیستله او ګزار یې کړه ویل یا الله که تا ته دا د راهب دین د دې ساحر د دین نه غوره یي الله دا ګټه په دې برابره کړه چې دا مرداره شي او زه چې دی روان شم لاره کولو شم. داسې وشو چې ګټه یې ګزاره کړله، هغه ښامار اجدها په سر ولګېدله او ایسته مړه شو، لاره کولو شو. د دې هلک دا شان چې د وخت په وخت باندې مشهورېده الله رب العالمین دې ته یو کرامت هم ورکړ. هغه دا و چې کوم انسان بړوند و ده به دم کو، ده به په لاس راښکه ایسته هغه به روغ شو. ډېر ړانده الله رب العالمین د دې په واسطه باندې ښه کړل او ډېرو خلکو ایمان راوړه. په دې وخت کې وزیر چې دی وزیر د بادشاه وزیر دی هغه په سترګو باندې ړوند شه. چا ورته ویله چې دلته هلک دی هغه دم کوي او هغې په وجه باندې بېرته انسان ته سترګې واپس کېږي. دا وزیر رالی او د هلک ته وویله چې ما ته زما سترګې واپس کویل. سترګې خو زه نشم واپس کولی، دا زما رب واپس کوي. که ته زما په رب باندې ایمان راوړې نو زه به د هغه نه دعا وغواړم ستا سترګې به واپس شي. همداسې وکړل چې هغه ایمان راوړه او ده له دعا وغوښتله، سترګې بنا شوې. دی لاړ بادشاه ته چې ول سترګې چا درکړې؟ ویل ماله مې رب سترګې راکړې. ویل ولې ستا دپاره زما نه علاوه بل رب هم شته؟ ویل ته زما رب نه یې، رب زما الله هغه ذات دی چې د اسمانونو او ځمکې پیدا کړي. ده دا خپل وزیر راونیو، د ده په سر باندې اره کېښودله، دا خو یې مړ که شهید یې که او د ده نه یې پوښتنه وکړې وه چې دا تا ته دا خبره چا درښودلې وه؟ هغه ورته وویله چې دا خبره ما ته د هلک راښودلې وه، دغه هلک یې راونیو. هغې ته ویل تا ته دا دین چا درښودلی؟ ویل دا راهب. نو دې بادشاه دا راهب هم قتل کړ. دا هلک چې دی دا یې راونیو او دا یې خپلو پوجیانو له ورکړه چې دا به د غر سر ته وخېژوي، هلته به یې مړ کوي. پوجیان چې وختل هلته په دوی باندې یو زلزله راله او دغه رنګې د غره ځناور ورباندې رال. څه پوجیان یې هغه یې مات کړل او واپس نور راوتښتېدل. هغه چې باچا له رال چې هلک هم قتل نه کویل نه، په دې وخت کې هغه نور باچا قتل کړه. دویم ځل بیا د هلک روغ ګرځي، بیا یې د هلک راونیو او دا یې بحري فوج له ورکړه چې دا به بحر ته ګزار ویسی
او چرته یو ټاپوله به بوزي او الته به قتل کوي د چې کشتۍ ته وخېجو په کشتۍ مختلف بادونه رااله کشتۍ چې د دړې وړې شوه په دې وخت کې یو کشتۍ چې د یو تخته باندې د سور شو بهر ته راووته او د ده پوج چې دغه لړ غرق شو هلک بیا چې دی روغ ګرځي او پوج ختم شو دی باچا دا راونیو دی هلک ورته وویل ته ما نه شې وژلی زه درته یو طریقه درښیم په دغې به ما مړ کړې د هغې طریقه دا ده چې ته به ټول خلک راجمع کې او زما د دې کڅوړۍ نه به غشه راوالې ما به په سولۍ کې او دا غشه به په لنده کې کېده او کش به کې وبویل چې اعوذ برب هذا الغلام د دې غلام د رب په نوم باندې زه بسم رب هذا الغلام بسم رب هذا الغلام د دې الغلام د رب په نوم باندې زه دعا کوم زه دا غشه ولم چې دا مړ شي هغه همداسې په غشې باندې ولګېد شهید شو چې خلکو ولیده چې ګوره د بادشاه کوشش کو چې دا قتل کې نیغ شه قتلولی او په دې وخت کې چې دی اوس دا خبره وکړه چې بسم رب هذا الغلام او په دې باندې چې دی شهید شو نو ټولو خلکو ایمان راوړه ویې ویله چې آمنا برب هذا الغلام بادشاه به داسې کار وکړه چې ظالمانه کردار یې شروع کړ د هر کلي مخې ته به یې د اور خندق وکنست او پایه کې به اور بل کړ د کلي نه به یې خلک رایستل چې څوک به مرتد شه بیرته د ایمان نه هغه به یې پرېښوده او چې څوک به په خپل ایمان ثابت قدم شو هغه به ایسته دې اور ته ور وغورځو په دې کې یو زنانه راغله چې ماشوم ورسره دی د ماشوم بچي ته چې وکتلې چې دا څنګه اور ته ګزار کړم نو لږ غونته کې خپه نیولې شوه الله ته دا ماشوم ګویا نه کړه چې مور یې وردانګه دا حق دی ایسته هغې سره د ماشوم ور وغورځوله په خپل ایمان ثابت قدمه پاتې شوه قرآن کریم کې الله دا واقعه ذکر کوي قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین دا اذ هم علیها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود دا آیت الله نازل کو دې کې موږ او تاسو ته د عبرت نه ډکې واقعې دي چې ایمان راوړلو سره امتحانات وي حتی دومره امتحانات چې اور ته غورځول او دویمه فایده به دا چې په ایمان باندې ثابت قدمي پکار ده ولو که اور ته هم ور وغورځېږي خو چې دنیا نه مړ شي شهید شي دا څه نقصان نه دی خو چې بېدینه د دنیا نه لاړ شي دا نقصان دی او دریمه فایده ورپکې دا ده چې الله رب العالمین ډېر کرتی یو ماشوم په خبره باندې انسان ته هدایت وکړي هغو ته ګویا نه کړي او الله رب العالمین هغه له ثابت قدمي ورکړي